السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم تاسو ټول روغ او صحیح او سلامت استئ. تاسو خبر چې د افغانستان ته راغلی یم او بعضې شیان ماته په سترګو شول چې هغه اول زموږ کلچر نه شوي دي، بیا لږ ځل اسلامیاتو نوم ورته ورکړل شوی دی او بیا هم کلچر نه هم تیر دی او اسلام نه هم تیر دی او بل څه جوړ شوي دي. هغه نمبر 1 دی حاجي صاحب. صحیح دی، حج فرض دی هر مومن مسلمان باندې، که چېرته هغه ورته آمده وي او که یو سړی پیسې لري، مال لري، حلال او حج ته نه ځي، هغه ومه ګناه کبیره ده. نو لیکن دا ډېر مهم دی چې د الله رضا دپاره خلک حج ته لاړ شي، نه چې خلک دوی ته حاجي صاحب ووایي. زما یادېږي زما پلار یو وخت کې ولسوال و او که تاسو هم چېرته یادېږي، هغوی ته داسې یو قسم جیپونه ورکړي وو، اکثر د یونما جیپونو په نامه پېژنئ. نو د هغوی هغه جیپونو 2 ټانکېګان درلودلې، 40 لیټره او 40 لیټره 80 لیټره تیل پکې ځایېدل. زه ډېر وړوکی وم. هغه وخت کې تیلو پمپونه په لغمان او په ننګرهار او دې ځایونو کې علاقو کې نه وو. نو خلکو هم داسې مینول تیل پمپ درلودو، تیل به یې اچول. نو موږ یو کس قراردادي و چې هغه حاجي صاحب نومېده، زه یې نوم نه اخلم، اډرس یې نه اخلم، چې هغه به په دې ټانکګانو کې 50 لیټره تیل اچول. نو بیا پلار مې چې کله تیلو پمپ ته لاړو، هغوی 40 لیټره تیل پکې واچول. بیا موږ پوښتنه وکړه، هغوی ویل دا ټانکګان 40 لیټره دي، 5 لیټره نه دي. چې کله موږ حاجي صاحب ته بېرته وویلې حاجي صاحب دا ټانکګان 40 لیټره دي، هغه ویلې انجینر صاحب ته ما باندې یقین نه کوې، ما حج کړی دی او زه حاجي صاحب یم او ته ما باندې یقین نه کوې، ولې؟ نو زموږ ډېرو خلکو نن سبا حج کړی دې دپاره چې خلکو ته حاجي صاحب غږ کړي او خلکو ته پخپله وایي الحاج. زه په دې موضوع بیا بحث کوم، آیا ځان ته حاجي صاحب ویل حرام دی یا روا ده. او ډېر خلکو دې دپاره حج کړی دی چې دوی ته خلک احترام وکړي، یو جرګه کې ورته حق ورکړي، خبره یې واوري. او زه منم چې زموږ مسلمان وروڼه د الله رضا لپاره حج هم چلان کړی دی. راځئ په دې بحث وکړو، ځان ته حاجي صاحب ویل په اسلام کې اجازت شته او که نشته، او که دا بدعه ده. نه، دا بدعه نه ده، اجازت شته دی د یو لیوله پورې. لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل نوم ابوبکر نه دی، لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم الامین همداسې نور تخلصونه ته ورکړل شوي، حاجي صاحب هم چې تخلص دی. تاسو چې د حج کلمه ترجمه کوئ په پښتو ته، هغه راځي راتلونکی او یا یو کس چې را روان وي هغه ته حاجي وایي، یا یو مسافر، یا یو چا چې مکه او مدینه تللی وي د اسلامیک ټرمینالوجي نه، هغه ته حاجي صاحب وایي. ځان ته حاجي صاحب ویل یا چا ته حاجي صاحب ویل غلطه نه ده، دا غلطه نه ده. لکه امام النووي هغه ویلي چې دا غلطه نه، لیکن یو سرټن لیول دا باید کلچر نه شي، دا باید دې دپاره ونه ویل شي چې یو کس د احترام وړ وګرځي، دا باید دې دپاره نه ویل چې یو کس د نورو کسانو نه ځان بره کړي، دا باید دې دپاره نه چې یو کس خپل نوم نه او خپل د دې حاجي صاحب کلچر نه فایده واخلي. حاجي صاحب چې یو کس حج کړی، الله یې حج بخلی او که نه ده بخلی قبول کړی، که نه قبول جدا مسله ده. نو لیکن ځان ته حاجي صاحب ویل غلط نه دي. دا نن چې کوم موږ ګورو دا مصارفات، حاجي صاحب ته امبیل اچول یا په لاره کې تګ ورته غلط نه دی، د علماو کوم اختلاف نشته دی، لیکن دا کوم اسراف چې موږ ګورو په افغانستان کې، هغه خلک د حجونو نه درولي دي. یو کس پیسې لري چې د الله د کور دیدار وکړي، لاړ شي او بیرته راشي، لیکن پیسې نه لري چې خلکو ته غویان حلال کړي، ډوډۍ ورکړي او زرهاو خلک راشي حاجي صاحب راغلی هغوی ته خدمت وکړي. اسلام کې دام ناروان ده چې حاجي صاحب خواته ورشي او په خیر راغلی ورته ووایي. لیکن ما مخکې وویلې چې زموږ هغه کلتور نه دا خبره بره شوې ده، اسلام نه هم بره شوې ده، یو بل څه جوړ شوي دي، هغه بدعه هم نه ده. لکه
د مکمل نظر نه. زما په نظر ولې نه موږ خپل حجونه د الله رضا دپاره وکړو او ډېر زیات شرایط دي د نه مخکې ته حج ته لاړ شي. بعضې کسان قرض کوي حج ته ځي فقط چې د همسایه یا کاکازو یا تربور یا مامای حج کړی دی او دا غواړي هم چې نن حج وکړي. ولې رشاد حج کړی زه پاتې یم فقط دې دپاره دوی غواړي حج وکړي د نوم دپاره حج کول دا یو ګناه ده او ګناه کبیره هم راځي. دا یو شرک دی. ته یو د حج کوې د خلکو دپاره نه دا غلطه ده. که حج کوې الله رضا دپاره. او اسراف لکه څنګه چې یو عالم شیخ ناصر الالبانی نه فقط هغه شیخ مولانا عبدالمجید دریابادي ابن تیمیه ابن کثیر دوی ټول په خپل کتابونو کې لیکلي دي چې اسراف ګناه کبیره ده. په 80 ګناه کبیرو کې دا هم ګناه کبیرو کې راځي. بعضې کې 2/3 بعضې بیخي پکې 2-3 کې راوستي لیکن نه دومره غټه ګناه کبیره نه ده لیکن بیا هم ده. او چې د الله سبحانه وتعالی تا ته درکوي نو هغې پانده کې ته په مصرف کا. که ته چې حج ته وځې د الله د رضا دپاره هغه پیسې ته چې خلک ډوډۍ ورکوي ورکه خپل خپلوان راوغواړه هغوی ته مکه کې تاسو ولیدل څومره څه دې یاد کړل هغو سره شریک کا. که آب زمزم دې هغو ته ورکه نو ځان هېڅکله مه ایساروئ زه باید خلک ډوډۍ ورکم زه باید پسان حلال کم زه باید یو 5-6 موټرې ګلپوش کم او ایرپورټ ته لاړ شم او خپل حاجي صاحب هغه ځای نه اوچت کړم او بیا ورته دیوان لومړنې ولیکم حاجي صاحب په خیر راغلی او بیا تیرونه جوړ کړم چې چپ لاړ شي او راس لاړ شي او سیده لاړ شي او کوږ لاړ شي چې د حاجي صاحب کور ته ورسېږي چې کله حاجي صاحب خواته ورسېږئ نو حاجي صاحب په کومو پیسو اچتلی والله اعلم. زه غواړم دا موضوع بنده کړم. دغه حاجي صاحب نوم الحمدلله زه په ډېرو ملکونو ګرځېدلی یم ما فقط په افغانستان او پاکستان کې پیدا کړی دی. لکه په غربي هیوادونو کې او په نورو مسلماني هیوادونو کې لکه ترکیه ملیشیا انډونیشیا دوی کې هر چا حج کړی دی. څوک هم ځان یو بل ته حاجي صاحب نه وایي. ما کسان پېژنم چې 28 دفعې حج کړی ځان ته حاجي صاحب نه وایي. که ځان ته حاجي صاحب وایي غلط هم ده خو څنګه حج کړی دی تللی دی حج کړی بېرته راغلی دی څوک ترې خبر دي څوک ترې ناخبر دي. او چا ډوډۍ هم ورکړې ده صحیح ده غلط نه ده چا ډوډۍ ورکول لیکن تاسو چېرته غریبانو ته ورکوئ هغه کسان ته څوک چې خپله ستاسو ملګري وي یا په سیالۍ هم راغوښتي وي هغه جدا مسله ده. اسراف باید نه وي. حاجي صاحب ځان دپاره یو نوم ایښودل یا الحاج نوم ورکول په لوحو کې په کارډونو کې پوه شه کوم مقصد دپاره یې ورکوې. او دریم نمبر دا دی چې تا هغه ډوډۍ باندې دومره پیسې مصرفوي ولې ستا کور همسایه یو یتیم یو ښځه هغه سره کومک نه کوې. ولې د خپل لور چې ورکوې هغه پیسې د هغه په کور کې ورته نه ورکوې هغه ته ښایسته کور جوړ کړه همداسې خپل زمون ته ورکړه تعلیم پې وکړه اپډیټ کمپیوټر ورته واخله موبایلونه ته نور واخله چې هغه پیسې ته په جوش جماش باندې کې لکه څنګه چې واده وي. او 5م نمبر دا دی نه پوهېږم 4م که 5م به حساب کړم. 5م نمبر دا دی چې کله د حج نه راغلی بیا ته په کوم پیسو چې حج تللی که چې د حرام وي توبه وباسه نو یا رشوت مه اخله خود ته به حج قبول کړي چې کله حج نه راغلی بیا ځان ته حاجي صاحب دې مو ویلی نو هغه نوم د صحیح کار دپاره استعمال کا نه چې د خپلو فایدو دپاره. نو امید لرم چې دغه کلچر ځوانان ښځې سپینګیري ودرېږي زموږ علما ودرېږي او دغه کوم اسراف چې روان دی دا بند کړي او د یتیمانانو غریبانو او د کونډو غورو کې او د الله رضا هم چانه حاصله کړي. ستاسو نه خپماني اخلم ځکه زه چېرته روان یم. السلام علیکم.